د فلم په شروعات کې موږ ته یو کلیر نومي جنۍ ګورو چې هغه خپل ټیسټ کولو لپاره یو کمپنۍ ته راغلی وي. هغه یو ټیسټ سبجیکټ په تور باندې په دغه ځای ته راغلی وي او دې سره نور هم داسې ملګري وي چې هغه ټول راغلي وي. ټیسټ سبجیکټ دا مطلب وي چې دغه ډاکټران څه دوايانې جوړوي چې هغې اوسه پورې په مارکیټ کې دا نوي راویستي. په دغه ټیسټ کې د دوی زندګي هم تلی شي، خو بیا هم دغه خلک ریسک اخلي او دغې لپاره دوی ته ډېرې زیاتې پیسې هم ورکوي. کلیر خو دغه ټول میډیسن وخوري خو هغه اوس هم لکه غونډه کې یېرېدلی وي چې دغه په وجه د دې مرګ ونه شي. دې ټیسټ کولو لپاره ټول ملګري یو کمرې ته راوړي. دلته کې یو ډاکټر راځي چې د هغې نوم روزي وي او په دغه کمرې کې په دوی باندې ایکسپریمنټ کوي. هغه ورته وایي چې 5 ورځو لپاره به په دغه کمرې کې تاسو ویسارېږئ او هر روزانه تاسو ته به ډوز ورو زیاتوي او په آخري ورځ باندې به تاسو ته 58% دوايي درکوي. خو ایکسپریمنټ ختمېدلو نه پیله به تاسو ټولو کې یو کس هم د دلته نه بهر ته نه ځئ. ټول خلک دا میډیسن وخوري او بیا څو ګنټې پس د ټولو خلکو میډیکل ټیسټ هم کوي. بلډ پریشر ټیسټ، یورین ټیسټ او د وینې ټیسټ هم ورته کوي. اوسه پورې خو هر یو شی صحیح وي خو اچانک کلیر ته الټی ورشي او هغه راپاڅېږي. دا باتروم ته روان وي، په لاره کې د عامر نومي یو هلک ملو شي او هغه ورته وایي چې زه یو میډیکل سټوډنټ هم یم او هغه ورته چې ما پهله هم دغه شانې ټیسټونه کړي دي. خیر بیا شپه شي او دغه ټول خلک اوده کېږي. دغه ټولو کسانو ته خوب هم نه ورځي او ورسره دغه خلکو ته عجیبه غوندې کې شیان هم ښکارېږي او اوس دغه ټولو خلکو ته هیلوسینیشن کېږي او دوی داسې فکر کوي چې که چېرې موږ دلته کې راغلي یو او دغه دوايي مو خوړلې ده چېرته موږ خو غلطي خو نه ده کړې. بل خواته موږ ته مس روزي ښیي چې هغه په موبایل باندې چا سره خبرې کوي او ورته وایي چې دغه ډوز ورکولو نه پس ته دغه ټول خلک بېچینه شوي دي او بېزاره دي او ته چې ما دغه ټولو خلکو ټیسټونه وکتو او د دې بلډ پریشر دومره تیز دی چې د دې ټوله زندګي هم په خطره کې ده. تو چې تاسو خو ماته ویلي چې دغه میډیسن د انفیکشن دی خو دا د انفیکشن میډیسن نشي کېدی. ما ته ووایي چې اخر دا څه میډیسن دی. خو دغه ډاکټران دې ته حل ویلو بس یې دې ته ووایي چې دغه ډوز د خلکو ته نور هم زیات ورکړه. خو ډاکټر رضي نه غواړي چې دغه خلکو ته نور ډوز هم ورکړي خو دا مجبور وي چې دغه کمپنۍ سره کار کوي. دغه ټول خلک چې ډېرې زیاتې دوايانې وګوري نو دوی زیات حیران شي او ډاکټر یې د پوښتنه کوي چې اخر ولې په یوه ورځ کې موږ دومره ډوز او دوايانې خورو. خو ډاکټر ورته ووایي چې دغه کمپنۍ سرول بدل کړو او ویلي دي که تاسو نن دغه ټول ډوز واغستو نو تاسو ته به ایکسټرا پیسې هم میلو شي او هغه هم 30,000 یورو. خو دغه ټول خلک چې کله دغه پیسو واوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او رامنډه کړي او ټوپونه وخي او بغیر څه خبرې دا ټولې دوايانې وخوري. دغه شان دي په دې باندې 4 ورځې تېرې شي او اوس دوی ته ډېر زیات خوب هم ورغلی دی او نه هم ورغلی دی. د دغه خلکو حالات ډېر زیات خرابه شوي دي او دغه ډاکټر یو ځل بیا راشي او خپلو مشر ډاکټرانو ته د دغه باره کې خبرې ورکوي. خو دغه ډاکټران بجای دې معنی چې د دې خلکو فکر او غم وکړي هغه نور هم دغه ډاکټر ته اډر ورکوي چې دغه خلکو ته نور ډوزونه هم ورکړه. ډاکټر ته پته ولګي چې د نورو ډاکټرانو ارادې څه ګډې وډې دي او که دغه خلکو د نور ډوز هم زیات شو نو دوی زندګي به په خطره کې شي او دا ټول خلک به مړه شي. ته دغه ډاکټر ټولې خبرې دې ډاکټر امیر هم اورېدلې وي کوم چې دلته کې ټیسټ سبجیکټ لپاره راغلی وي. څنګه چې دغه ډاکټر هلته لاړ شي دا رامنډه کړي او سیسټم ته کښېني نو دغه ټولو خلکو MRI ټیسټونه او ټوله ډیټا په خپل USB ډرایو کې واچي او دلته نه روان شي. کله چې دا MRI رپورټونه وګوري نو دې خلکو باندې په دماغونو باندې ډېر زیات غلط اثر هم راغلی وي تر دې پورې چې د دې ټول دماغونه به ختم شي او دې ټول به کوما ته لاړ شي. خو امیر چې کله دا ټوله ډیټا پټه کړې وه نو دغه خبر د مشر ډاکټرانو ته هم ورسېږي او بغیر ټایم ضایع کولو دغه کمپنۍ په دغه ځای کې 24 غنټو لپاره ایمرجنسي ولګوله. دغه جنۍ چې کله خپل یو ملګري ته راشي او له هغې علاج چې کوي نو دغه جنۍ د خولې د غوږونو نه سترګو نه ډېره زیاته وینه را روانه وي او په اخره کې دا جنۍ دلته کې مړه هم شي. ټول خلک غواړي چې دغه هسپتال نه بهر ته وځي خو دا ټول ګیټونه بند شوي وي. دغه ډاکټر لوسی هم دلته نه بهر ته منډې وي خو په ګیټ کې ونه خلیږي. اوس دغه ټولو خلکو ته پته ولګي چې زموږ زندګي بچ کول ډېر زیات مشکله کار دی. دلته کې امیر راشي او د ټولو خلکو ته ووایي چې کومه میډیسن موږ ته راکوي دا اوده کېدل نه بلکې زموږ د ویښ ساتلو لپاره ده. 4 ورځې وشي او موږ ته خوب هم نه راځي او زموږ دماغ غواړي چې موږ اوده شو. خو زموږ دماغ غواړي چې موږ اوده شو او که موږ دغه میډیسن نور هم جاري وکړو نو موږ به په دې کې کوما ته لاړ شو او یا ټول موږ ملګري به دلته کې مړه شو. څه طریقه به هم کوو خو موږ به صرف 40 غنټو لپاره خپل ځان ویښ ساتو کې موږ به مړه شو. دې نه پس به دغه دوايي اثر کم شي او بیا به موږ دغه ځای نه وځو او زموږ علاج به هم وشي او موږ به بچ هم شو. او که موږ چې کومې ته هم لاړو نو موږ به واپس د کومې نه راتلی شو او 2 ورځو لپاره موږ خپل ځان سروایو کولی هم شو. امیر منډه کوي او په دغه کمپلیکس کې څه میډیسن پیدا کوي او بیا خپلو ملګرو ته هم دا ورکوي.
او ته چې دغه میډیسن به الله یوز کوي کله چې تاسو به قابو شي به دغه ټول خلک کله کې ایکسرسایز کوي منډي وخی او خپل ځان بیزي ساري د ډېر روزونو دوی نیو د شوی او به دوی ته هلوسینین هم راځي دا به په خپل خیالاتو کې ګور چې دغه مرګري چې کوم امر شوی دغه سره واپس را ژوندۍ شو د دې خواته را روانه ده د بل کس ته هم عجیب غونډه کې خیالات ورزي او دا یو ټول کمرې نه سره چغو اوازونه اوري چې د خواته را روان وي خو لکه سره پچې دا هغه اندېرې کمرې ته لاړ شي نو بیا موږ الته کې ډېر زیاته وینه وګورو چې دغه زړی د سترګو د خولې او د پوز نه راوتي وي او دا کس تل کې مړ وي دینه داسې ظاهره شو چې دغه هلک وده شوی و د دې دماغ هم وده و او بیا دا په خوب کې مړ شو او د دې زړه وچوېدو بل چې موږ ګورو چې هغه وده کېدلو په ټایم باندې خپل لاس په سټوف باندې کېږدي او له هغې لاس وسوځېږي او بیا خپلو ملګرو ته و چې ما ته نه ښکارېږي چې 40 ګنټو پورې به موږ ویښ پاتې شو او موږ به منډه کوو د دغه ځینې وتلو لپاره به څه یو لاره را پیدا کوو دوی ټوله پاسې هلته کې سوزار اخلي او بیا یو دیوال ته نیسي او هغه دیوال ماتوي او بهر ته دې وځي ډېر کوشش کولو باوجود هم دلته نه دې ته لاره نه میلاویږي او بیا دغه ټول ملګري کیني او سرونه نیسي او دلته کې څه خپل پلان او مشوره کوي دلته کې یو کس داسې شک شي چې عامر دغه کمې سره میلاو دی او هغې دا د ویانې په موږ باندې استعمال کړي دي ځکه خو منډه کوي او هغه په لاسونو باندې تړي او هغه ډېر زیات وخي خو عامر ته غریب ته هم پته نه وي چې د آخر څه کیسه روانه ده او بیا د دې په چغو چغو وخي چې زه دوی سره نه یم میلاو زه هم ستاسو ملګری یم او ته چې موږ ته الو وایه کینې موږ به تا مړ کړو موږ دلته نه وکاږه په دغه دوران کې کلیر هم راشي او دا عامر دوی نه خلاص کړي بل خواته موږ یو جنۍ ګورو چې هغې یو نشي دوی راغستې وي او غواړي چې دغه انجکشن عامر ته ولګوي او دې شک وي چې عامر دغه میډیسن خوړلی هم نه دي او ځکه خو په دې باندې اثر هم نه کېږي او که موږ دغه انجکشن عامر ته ولګولو نو هغه به مړ شي خو دی نه پیله هغه هم په خپلو خیالاتو کې لاړه شي او دا جنۍ هم دلته کې وده شي او د دې دماغ هم آوټ اف کنټرول شي او د دې مازغه وشي او نورو ملګرو په شان دي هم د سترګو د پوز نه وینه راوځي او دا هم مړه شي ډېر ته هم ډېر زیات خوب ورغلی وي او هغې ته 90% خوب ورغلی وي او هغه هم اوس مړه کېدو والا وي خو دی نه پیله هغې ته چې امیر کومه دوایي ورکړې وي هغه دا کولاوه کړي او خولې ته یې واچوي او دا یکدم ووش کې راشي او ویښه شي بیداره شي دغه دوران کې هلته کې دا په دیوال کې ورکوټې ونې کمره ګوري او هغه رامنډه کوي خپلو ملګرو ته هم دا حال وایي دغه کمره چې کله دوی راماته کړي نو هلته کې دوی وګوري چې دا یوه مرده خانه ده خو په دغه مرده خانې کې لیفټ هم وي او دې نه ظاهرېږي چې په دغه لیفټ باندې دوی مړي لاندې او بره بوځي دغه لیفټ استعمال کولو په ځای دوی دا غواړي چې دننه بهر وځي بل خوا ته عامر هم موږ ګورو چې هغې ته هم ډېر زیات خوب ورغلی وي او په خیالاتو کې د هغه ډاکټره ګوري چې ته مخامخ ناسته وي هغه ورته په خیالونو کې وي چې دغه ټولو خلکو داسې دوکه وکړه او پاسېږه دا ټول خلک مړه کړه بل خوا ته موږ هغه لږ ګورو هغه د امیر په بیګ کې یو لیټر ګوري چې په هغې کې لیکلي وي چې د هر یو شي ذمهوار زه پخپله یم ځکه خو دا هلک راځي او امیر ته مخامخ کیني خو دی نه پیله چې دغه سړی راپاڅېږي او امیر باندې حمله وکړي او هغه مړ کړي هغه چاړه راوالي او دغه سړي باندې ډېر زیات غوڅارونه وکړي او ډېر بېدردۍ سره دا سړی دلته کې مړ کړي په دغه دوران کې کلیر او د هغې بل ملګری هم راشي او امیر راپاڅېږي او په دې باندې هم حمله وکړي او دغه شانتې دا دوه کسان دې نه هلته کې وتښتېږي دوی دواړه رامنډه کړي او مخکې کمرې ته راشي کوم ځای کې چې دوی لیفټ کتلی و او کله چې دوی هغه لیفټ آن کړي نو هلته کې اچانکه اور ولګي دا کمره اصل کې لیفټ نه بلکې دا ځای و کوم ځای کې چې بې مړو ته اور ولګولو خو دې نه پیله کلیر هغه کمره بنده کړې وه او دا بد شي بیا موږ وګورو چې 40 ګنټې تېره شي او اچانک هلته کې مخامخ یوه کمره کولاوه شي او هغې نه روشنۍ راشي او امیر په خپلو خپو ودرېږي دلته کې موږ ګارډز وګورو هغه په امیر باندې ډز وکړي او دا مړ کېول چې د کمپنۍ له طرفه دا اډر میلاو شوی و چې څومره خلکه بچ شي دغه ټول شوټ کوي او مړه یې کړه خو کلیر خپل ځان بچ کوي او هغه هلته کې د مردخانې په یو خلطه کې ننوځي او خپل ځان ورته مړه شو کړي دغه کسان راځي او ټول ډېر وړین اوچتوي او خپل ګاډي کې اچوي او دغه شانې کلیر هم پکې ولاړه کړي کې اچانک کلیر راپاڅېږي په دغه حرکت باندې ډرایور ډېر زیات ویرېږي او له هغې هلته کې اکسیډنټ وشي او دا ډرایور هم پکې مړ شي کلیر راپاڅېږي او په دغه وجه باندې دا هلته کې په کوما کې لاړه شي او په سړک باندې اوده شي بیا 4 کاله پس موږ وخت ګورو چې کلیر اوس هم په یو هسپتال کې اډمیټه ده او هغه اوس هم په کوما کې پرته ده او موږ ته دا هم پته ولګي چې کومې کمپنۍ په دغه خلکو باندې ایکسپریمنټ کړی و او په هغې باندې د 2 خلکو مرګ کیس هم دی خو دغه کمپنۍ په دغه ډاکټر باندې دا ټول الزام لګولی و او ډېر په اسانۍ باندې دا کیس ختم کړی وي خو په اخره کې موږ کلیر وګورو چې له کومه نه راپاڅېږي او اوس به دغه ټولو خلکو ته دا سزاګانې ورکوي او دا به یو ثبوت